د کہانی شروعات کیږي د یو وینسټن نومي سړی نه چې هغه یو میشن باندې راغلی وي چې دې کې هغه باندې پولیس راشي او دې ونیسي او دراصل وینسټن چې د شکل نه څومره معصوم ښکاري هغه نه دی هغومره ولې چې په امریکا کې یو عربپتي خاندان دی چې دې هغې سره ایلیګل کاروبارونه کوي او حکومت هم د دې خاندان باره کې پته وي خو حکومت هم د هغې څه نشي کولی او دراصل دا خاندان دومره طاقتوري چې د دې خلاف څوک ګواهي هم نشي ورکولی او اوس چې په وینسټن باندې مصیبت راغلو نو هغه مجبورا اوس به د دې خاندان خلاف ګواهي ورکوي ولې چې د دغه خاندان باره کې صرف وینسټن ته پته ده نو دې کې ورته وینسټن وایي چې زه به د دې خاندان خلاف ګواهي ورکم خو زما شرط دا چې ما به ګرفتاروي نه چې دې کې دا میډلین نومي اف بی آی افیسره په دې خبره باندې سوچ وکړي او لږ وخت پس هغه خپل سینیئر ترینګ وکړي چې هغه د خبره ومني او دا مو ته وایي چې سبا به مونږ وینسټن د نیویورک عدالت کې پیش کوو او د ده لپاره یو پرایویټ جهاز انتظام هم وکړي او اوس مونږ هغه جهاز وینو چې دې کې به وینسټن بوزي او وینسټن ته هتکړۍ هم واچولي وي چې هغه د دې ځای نه ونه تښتي او دوی به نیویورک ته ورسي او کنه دا به مونږ ته په مخکې کهانه کې پته لګي او دلته اوس ډیرل هم راشي چې هغه د جهاز پایلټ وي نو ډیرل چې وینسټن ته وګوري نو لږ ګبراو شي نو دې کې ورته میډولین وایي چې یارېږه ما دا ګواه دی چې دې به مونږ عدالت کې پیش کوو اوس د دوی دا جهاز الوتو دپاره تیار شي او دا جهاز د دې ځای نه والوځي او اوس میډلین او ډیرل یو بل سره خبرې کوي چې دې کې میډلین ته پته ولګي چې په دې جهاز کې جی پی ایس نشته نو هغه چې د ډیرل نه تپوس وکړي نو ډیرل دا خبره په اخوا دېخوا واړي او دې کې اچانک دا جهاز یو جټکه ووخي چې دې سره دوی ډیر زیات ویریږي او دې جټکې سره یو کارت د وینسټن خپو سره راپروزي او اوس چې وینسټن هغه کارت وګوري نو ډیر زیات حیران شي ولې چې په هغه کارت کې تصویر د بل چا وي خو نوم ډیرل بوت وي نو دلته موږ ته پته لګي چې په دې جهاز کې کم پایلټ دی دا اصلي پایلټ نه دی او وینسټن چې د کم خاندان خلاف ګواهي تلو لپاره روان دی دا د هغې کس دی چې هغه خپل شکار اول دغه پایلټ جوړ کو او اوس دویم شکار وینسټن دی نو اوس دلته وینسټن په چل باندې میډلین ته د دې هر څه باره کې د ویلو کوشش کو خو هغه आवाज نشي ورکولی ولې چې دې په یو سړک باندې نه بلکې په 14000 فیټ بره هوا کې دی نو وینسټن ورته یو اشاره وکړي چې دې کې میډلین څنګه شاته وګوري خو میډلین د په خبره باندې نه پوهېدو چې دې څه ویل غواړي اوس چې د دې اواز دا پایلټ ووري نو هغه هم شاته وګوري چې دې کې میډلین د په لستوڼي باندې د وینې داغ وویني نو دې کې هغه پوه شي چې ضرور څه ګډوډ دي ولې چې دا جهاز ډېر ختم روان کړی دی او دا یو پروفیشنل پایلټ نه دی چې دې کې اچانک میډلین خپل تمانچه روباسي او چې څنګه په ډیرل باندې وار کوي نو ډیرل چې دا تمانچه ونیسي او میډلین دومره زیات ووخي چې هغه بېهوشه کي او بل خوا وینسټن ته د خپل مرګ نه زیات دا یاره وه خو زه دې خاندان ته ملو شم نه پته نه لګي چې دوی به ما سره څه کوي نو دلته ورته وینسټن یو آفر ورکړي او ورته ووایي چې زه به تاله د هغې نه زیاته پیسې درکړم چې تاله دې خاندان زما د مرګ دپاره درکړي دي او زه به د همیشه دپاره چوپ شم نو دلته ورته ډیرل وایي چې زه څه بېوقوفه نه یم او هغه د ده دا یو خبر هم نه اوري چې دې کې میډولین په هوش کې راشي او میډلین سره یو ډیوایس و چې هغې به کرنټ کو او هغه د ډیرل له یو شان کرنټ ورکوي خو دلته به ډیرل حمله وکړي او میډولین سیده د جهاز په هینډل باندې ورپریوزي چې دې سره دا جهاز تیزۍ سره لاندې خطا شي خو دې دوران کې میډولین ډیرل له یو شان کرنټ ورکوي چې دې سره ډیرل بېهوشه شي او دا جهاز ډیر تیزۍ سره ښکته روان وي چې دلته میډولین د جهاز دا هینډل راکاږي او دا جهاز سیده کی چې دلته میډولین د ډیرل دا جیبونه چیک کی نو هغې ته پته ولګي چې ډیرل د ډیر وخت نه مونږ پسې شوي دی او دې پورې هغه سره د وینسټن د مور تصویر هم وي نو دلته وینسټن ډیر زیات ویریږي او هغه وایي که مونږ د دې خلاف ګواهي ورکړه نو هغې به زمونږ مور مړه کي نو دلته ورته میډولین وایي چې دوی سم نشي کولی او دلته د یارې خبره اوس دا وه چې دې دواړو له د جهاز چلولو چل نه ورتلو نو دوی د ریډیو په مدد باندې د جهاز کمپنۍ سره رابطه وکړي او ټول حالاتو باره کې ورته ووایي خو هغې چې ورله څنګه جواب ورکو نه دی کې دا کنیکشن بند شو نو دلته میډولین ته رایاد شي چې دې سره یو سیټلایټ موبایل هم دی او هغه خپل سینیئر ترینګ وکړي او ورته ټول حالاتو باره کې ووایي خو دلته عجیبه خبره دا وه چې دوی ته اوس دا هم پته نه لګي چې مونږ کوم ځای کې الوزو ځکه چې په دې جهاز کې جی پی ایس هم نه وي او دې کې دوباره میډولین خپل سینیئر ترینګ وکړي او ورته ووایي چې د وینسټن کور ته لاړ شه د هغه د مور حفاظت دپاره او دلته میډولین د خپل سینیئر ته وایي چې دوی ته زمونږ باره کې پته څنګه ولګېده چې مونږ په جهاز کې تلو والا یو نو دلته دا ډېرې لمحوش کې راشي ورته ووایي چې ما ته د وینسټن د کور باره کې هم پته ده او دلته میډولین پوه شي چې زمونږ ډپارټمنټ کې څوک غدار دی او دلته میډولین سره یو پایلټ کنیکټ شي او هغه ورته د جهاز باره کې طریقه هم ښیي او د نیویورک طرف ته لوکیشن هم ورته ښیي نو دلته چې ډیرل دا وګورو نو هغه باندې دا خبره ښه ونه لګي او هغه میډولین ته وایي چې آخر به تا ته زما د مدد ضرورت راځي او دې دوران کې د ډیرل نظر په یو چاقو باندې پریوزي او ډیرل میډولین ته وایي چې کوم اصلي پایلټ ته هغه ما په خپل کور کې ډیر بېرحمۍ سره قتل کو نو دې سره میډولین ته دا پته مو لګېده چې ډیرل یو خطرناک قاتل هم دی او لږ وخت پس د دې جهاز مخې ته یو برفیله غر راغلو چې دې سره دا جهاز اوس دی غر سره کریش کېدو والا و نو دې کې میډولین زر دا اوټو پایلټ بند کی او دا هینډل بره طرف ته راکاږي چې دې سره دا جهاز بره لاړ شي او د دې غر نه بچ شي او دلته د یارې خبره دا وه چې د دې جهاز بره تلو د وجې هغه چاقو ډیرل له ورسېدو خو دلته د ډیرل لاسونه بند وي او هغه اوس دا میډولین چړل شروع کی او په هغې د ډېر زیات ریسرچ کړي وي او ډیرل میډولین ته وایي چې تا د یو کیس جانچ پړتال کو چې هغې کې تا
هغه غوا مړ کو نو د سره چې میډولین دا خبر وره نو ډیره زیاته غوسه شي او هغه ډیرل پسې ورشي او وې وخی خو ډیرل داغه باوجود هم چپ نشي او هغه ورته وی چې ته یو بیکاره اف بی آی ایجنټ چې د سره میډولین غوسه شي او هغه د پسې راشي ډیر زیاته وخی نو په دې دوران کې دی ډیرل چالاکي سره د چشمي وباسي ولې چې ډیرل دا غوسل چې د سره هغه دا پټې کولو کی چې په کومه د لاسونه بند شوی دي او ځلته میډولین وینسټن ته داغه کیس باره کې غصه کوي چې ستا په شان ما یو جینې بوتله چې هغه د خپل خاوند خلاف گواهی ورکوله خو داغه خاوند داغه د پاره جال بچاو کړي د دې د وجه هغه مړ شي او تر اوسه پورې داغه د مرګ ذمہوار ز خپل ځان ګڼم چې د دې د وجه زه 100 ورځې پورې سسپند کړی مو او تا به اوس د نیویارک ته رسومه چې ته د دې خاندان خلاف گواهی ورکې او اوس میډولین وایي چې زه کیرولینا ترین کوم چې هغه د دې ټیم کې شامل وي او هغه تم د دې هر څه باره کې پته وي او ورته دا وایم چې دغه خاندان ولا سره څوک ملو دي او هډ تو وای چې هغه را پیدا کی نو دلته ورته وینسټن وای چې دا اوس ټایم نه د دې خبرې کولو او دلته دې دوانه په خبرو کې لګیا وي او شاته ډیرل دغه چشمو په مدد باندې مسلسل هغه پټش لې او میډولین اوس وینسټن ته وای چې ته خو دې خاندان ولا سره ملو وکنو ته خو په پته لګي چې د اف بی آی د ډپارټمنټ نه بسوک راتلل نو دلته ورته وینسټن وای چې زه خو دا څه خبر نیمه خو ما به د ریډ کروس اډرس په نوم باندې پیسې لګلې نو دلته میډولین پوي شي چې غدار بل څوک نه بلکې زمونږ د هډ دی او هغه ډیره زیاته حیران وي او لږ وخت پس دوی یو کشته وویني نو دی وای چې اوس موږ د نیویارک نه نیمه ګنټه لري او دې کې په اچانک ډیرل حمله وکي او هغه وینسټن په چاکو په سینه باندې ووخي او هغه پټره واخلي او د میډولین مریته واچي او هغه په غوسه کې دوی ته وای چې زه به تاسو کلم نیویارک رسول ته پرې نه دم او وینسټن هم هار منلو والا نه وي چې دې کې وینسټن دا چاکو رو باسي او هغه پټه پکړ کې چې کومه د میډولین مریته اچولې و او دې کې اچانک میډولین ډیرل بهوش کی او میډولین د وینسټن په زخم باندې کپڑا واچي اوس وخت ډیر زیات کم وي ولې چې د وینسټن نه ډیر زیات وینه لاړه او په دې دوران کې وینسټن میډولین ته وایي کو زه ژوندې پاتې شم نو زه به ضرور دا گواهی ورکوم او کو زه مړ شم نو ته به زما د مور خیال ساتي نو میډولین چې د خبرې ووري نو هغه وایي چې وینسټن یو ښه انسان دی او هغه د هتکړیم ګلو کې ولې چې اوس په هغه باندې د دې پوره باور وي نو دې کې هډ میډولین ترنګو کې ورته وایي چې کیرولین غدار دی او هغه چې موږ څنګه ګیرول والاو نو هغه په موږ باندې حمله وکړه نو داغه د وجه هغه موږ مړ کو نو دلته چې میډولین دا وره نو ډیره زیاته غوسه شي ولې چې هغه ته پته و چې د دې د هډ غدار دی او هغه د ځان بچکولو د پاره کیرولین غیر کو په دې ارسه کې نو دلته ورته میډولین ټول رښتیا خبرو کې ورته وایي چې هغه څنګه راشي نو ساده راز به فاش کوم نو دلته ورله د هډ دمکی ورکه ورته وایي او تاسو موږ خلاف گواهی ورکا نو چې څنګه موږ کیرولین سره کو هغه سه موږ تاسو سره موږ خو اوس میډولین یری دوه والا نه و اوس رنویم راورسی نو دې کې ډېر لمحوش کې راشي هغه میډولین ته وایي چې تعالی د جهاز صحیح چل نه درځي او ته زما د لاسونه کولو نو زه به د جهاز صحیح طریقې سره لینډینګ وکم او هغه یو شان دې ته لګیاو چې دې کې میډولین په غوسه کې راشي او د پخپه باندې یو څو ډزې وکي او ځلته د جهاز کې فیول هم ختمېدو والا وي او د دې جهاز سپیډ ډېر زیات تیز شي چې دې کې د دې نه د بیلانس ګډوډ شي او د دې بیلانس ګډوډېدو د وجې ډېر لم د دې جهاز نه پروزي چې دې جهاز په شاته امبولانس را رواني وي او هغه سیده په دې امبولانس باندې ډېر لوخي او اوس میډولین ډېر په مشکل سره دا جهاز لینډ کی او هغه سیده دا وینسټن هسپتال ته بوزي ود چې هغه حالات ډېر زیات خراب وي او ډېر لږ چې څنګه امبولانس ته خو نو دې کې میډولین هډ وویني چې هغه د امبولانس ته وردن نشي نو دې کې میډولین زر ورشي او په دې هډ باندې یو شان ډزیو کې واغال ته مړ کی او د دې هډ سچای ټولو ته وي او دا خاندان پردم فاش کی چې دې سره خاندان ټول گرفتار شي او دې سره دا کہانی ختم شو کو تاسو دا کہانی خوښ شوی نه دا ویډیو در سره لایک کې او چینل در سره سبسکرایب کې